په هیواد کې د تیرو جګړو له کبله ناچاوده توکي اوس هم له هیوادوالو قرباني اخلي. د ماینونو د انسجام او تطهیر ریاست شمیر ورکوي چې د روان زیږدیز کال له پیله تر دمګړۍ د 280 پیښو په پایله کې د ماینونو یا ناچاوده توکو چاودنې له کبله 100 تنو ژوند بایللی، یو څه باندې 355 تنه نور ټپیان شوي دي. پیښو د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د ماینونو د تطهیر او انسجام ریاست هغه ارقام چې په دسرس کې لري د 2023 کال لپاره تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې 280 پیښې شوي دي. په مجموع کې 530 قربانیان لري، 170 شهیدان او د 355 په شاوخوا کې هغه زخمیان لري. نورالدین رستم خیل ټینګار کوي چې اوس مهال 280 ټیمونه په هیواد کې له ماینونو او ناچاوده توکو پوښل شوي سیمو په پاکسازۍ کې بوخت دي. په تیر یو کال کې دغه ریاست د موسساتو په مرسته باندې په ټول افغانستان کې د 50 کیلومتر مربع په شاوخوا کې ځمکه پاکه کړې ده. تقریبا 15115 ماینونه او 55124 مختلفونه مهمات له منځه وړي دي. یو شمېر هیوادوال هم وایي چې په هیواد کې د ماینونو او ناچاوده توکو ډیری قربانیان ماشومان دي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره په ماینونو د ککړو سیمو په پاکسازۍ کې همکاري وکړي. باید جامعه جهانی یک بودجه مشخص به خاطر همین پروژه ماین پاکی در داخل افغانستان در نقاط مختلف افغانستان را برای نظام امارت اسلامی افغانستان مد نظر بگیره، کمک شود تا نظام امارت اسلامی افغانستان از این بودجه استفاده کنند. و موږ د جامعه جهانی نه مقصد هم د غوښتنه ده چې یو مقصد یو بودجه ورته غوښتي منظوره کړي چې هغه نه مقصد موږ داسې د انجینرانو رولو مقصد چې داسې متخصص وي د منپکې مقصد چې د انفجاري کوم توکي دلته وي په افغانستان کې چې کوم انفجاري توکي دی باید صفا کړي. له دې سره مخکې له دې هم د ماین د انسجام او تطهیر مشر په هیواد کې په ماینونو او ناچاوده توکو د ککړو سیمو په پاکسازۍ کې له دې ادارې سره د نړیوالو بنسټونو د همکارۍ غوښتنه کړې ده.